او په دغه ځکه ام سلمہ رضی الله عنها مو د هغې سره دا ورور چې دا کم ایمان وروړو عبدالله ابن امیه دا هم او یو داسې انسان چې هغه زموږ پښتانه غالبا محنث نرخزی ورته ویو یسې نه د سړو طاقت خواهشات زړه کې نه د ښځو دغه شانته یو کس مشهور عام په دې خیمه کې ناست و نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ناست دی نو دغه محنث دغه نرخزی انسان دی عبدالله ته وی ورته وی یا عبدالله ان فتح الله علیک غدا طائفه ای عبدالله که سبا رب العالمین تاسو له طائف د نیولو توفیق درکړلو ویل په دې کې د غیلان لور ده ویل دا دومره چاغه چې کله مخې ته ګوري ویل څلور پټي او چې شا راوړي اته پټي په دې ملا کې ښکارېږي دومره پورې چاغه ده یعنې ښایسته جینۍ ده دا ګوره چېرته کې نه لاړه نه شي یعنې دا تاسو په غنیمت کې ونیسئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خیمې نه وویستلو او د خپلې بیبي ته ویل لا یدخلن علیکن هؤلاء ویل تاسو باندې دغه خلک نه را داخلېږي دلته کې د کم سړي چې په زړه کې خواهش شي هغه به خپل کور ته نه پرېږدي کم ماشوم په زړه کې خواهش شي بلوغ ته رسېدلي هغه به کور ته نه پرېږدي کم هلک چې په دغې خبرو باندې پوهېږي د زنانو د خواهشاتو په خبرو باندې هغه به کور ته نه پرېږدي که هغه ستا لیور ولې نه د یو زنانه لیور هغه به ښځې سره کور کې نه پاتې کېږي بلکې د هغه نه ستر او پرده دا لازمه ده زمونږ پښتانه یاره دا مې د خاوند د تره زوی دی دا مې د خاوند د ترور زوی دی کور له رادنه نه شي دغه خیال نه کو چې موږ ته الله رب العالمین موږ ته د دې په باره کې څه ویلي دي